قدرمنو کتونکو سمو د وړاندې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو خوره شوه چې ډېره غوغه یې جوړه کړه. په هغه ویډیو کې د پښتو نوموړې سندرغاړې نازیه اقبال د خپل میړه جاوید فضا نه د طلاق غوښتنه کوي. جاوید فضا او نازیه اقبال نن ما سره دلته په سټوډیو کې دي. اوس ژوند څنګه دی؟ اوس ژوند ښه دی الحمدلله. او بله خبره دا چې بس دغه بچو د تعلیم د زندګۍ د راتلونکي ژوند دپاره زما ژوند خواصې ملاړو مطلب دا واده خلک یو واده کوي. ما جاوید فضا سره واده وکړو، بچي مې راوړل الحمدلله، زامن مې شته، لوڼه مې شته. نو اوس زه دا غواړم که زه نازیه اقبال یم په کور کې زه یوه مور یم. سلمان زه د خپلو بچو دپاره نازیه اقبال نه یم، زه د هغوی مور یم. زه د هغې داسې خدمت کوم لکه د عام ښځې چې څنګه د خپلو بچو خدمت کوي. ما خپل بچي اوسه پورې د نوکرانو خدمت ته نه دي پرېښي، په خپله یې کوم، په دې زه فخر کوم. او خلک دي زه حیرانه دا یم کوي دي ډرامې دي بس کوي دي. خلکو خو په داسې هستیانو پسې خبرې کړي دي چې د هغې نوم بنده اخلي نو اول کلمه وایي. نو زه خو بیا یو وړه غوندې فنکار، یو وړه غوندې نازیه یم، په ما پسې دې کوي. زما توجه د خلکو خبرو ته بالکل نشته او نه به راشي. زما توجه په خپل ثقافت ده، په خپل کور ده، په خپل فن ده، په خپل اسلام ده، په خپل شخصي ژوند باندې ده. او زه څوک هم د چا هم حق نه منم چې زما په کور کې انټر شي، زما په کور کې انټرفیر وکړي. زه نه منم. زما د کور په خبرو کې زه څوک انوالو کول نه غواړم. جاوید فضا ته څه ویل غواړې دې خلکو ته چې دا کومې نیوکې دي په تا باندې تیر شو، په دې ښځه دې تیر شو، منځ کې بچي دي، څه ستا څه جذبات او احساسات دي په دې دغه کې؟ ژوند زندگی د هر چا کورونه کې راځي، د باچایانو کورونه کې راځي، د غټ عالمانو کورونه کې راځي، د غریبانانو کور کې راځي. زمونږ کور کې هم راغو. دا زمونږ ناداني وګڼه، ناداني داسې زمونږ وګڼه چې مونږ په یو انسان اعتبار کوو. لکه څنګه چې نازیه یو خبره وکړو چې زمونږ غټه غلطي ده د مونږ په اعتبار کوو. او حقیقت دا خبر ده، زه اکثر په خپلو دوستانو اعتبار کوم. مال اکثر زما دوستان ماله دوکه راکوي. زه اوس په دې نه پوهېږم. مخکې دوستان مې یو دوکه نه راکول، خو چې کله نازیه اقبال سره مې واده کړی هر دوست راته دوکه راکوي. هر سړی و چې دی ولې نازیه سره واده کړی، دی ولې دې مقام ته ورسېده. اوس خو دی ماله دا مقام راکړه نو ته خو رانه نشي اخیستی. ما تاسو سره یو انټرویو کړی و، په هغې کې ډېر د انټرویو نه پس بیا ډېرې نیوکې وشوې. خلکو ډېر دغه وکړو چې نازیه اقبال چې کله انګلینډ ته راغله نو د وطن په باره کې ده وویل، د پاکستان په باره کې چې هلته د امنیت مسلې دي، هنرمندو ته ډېر مسلې دي. خلکو وایي چې هنرمند خو هلته نور هم ډېر زیات دي، کار هم کوي، لګیا دي، هغوی هم ژوند کوي. دا خو لاړه هلته او بیا دې مطلب داسې قسمه بیانونه ورکړه. د دې باره کې څه ویل غواړې؟ سلمان دې ټولو دنیا ته، دې ټولو خلکو ته پته ده چې څومره ښې فنکارانې زموږ ووژلی شوې په پاکستان کې. د هغې تپوس تر نن تاریخه پورې چا ونه کړو. څومره فنکاران اوس پراته دي د روټۍ د رزق دره کې نه لګي، د هغې تپوس څوک نه کوي. ښه میل فیمیل اکټران، موسیقاران، دا ټول زه دا خو پرېږده. په دې ټولو زه ډېره زیاته خفه کېږم ځکه چې موږ د یو فیلډ خلک یو نو موږ له پکار ده چې په یو بل خفه شي. تحفظ صرف د سر نه وي، تحفظ د بچو وي، د راتلونکي ژوند وي. په هره خبره کې تحفظ پکار دی چې بنده سوچ وکړي د تحفظ. ما صرف دلته رالم د خپل ملک د امنیت د تحفظ خبره مې وکړه نو دا بده خبره ده. پاکستان زما مور ده، پاکستان زما ملک دی، هغه زما خاوره ده. د دې خبرې دا دی ستا په وړاندې مې ویم، تم ګوی او دا ټوله دنیا ګوري. ما دلته هم ټولو ته ویلي دي چې زه مړه شم ما به خپل وطن ته وړئ، ما به په خپله خاوره کې ښخوئ. زما پلار هلته ښخ دی، زما نیکونه هلته ښخ دي، زما پیدایش د هغه ځای دی. پاکستان زما مور ده، په خپلې مور پسې به څوک بد وی. خو صرف دا یو خبره مې کړې د امنیت چې یاره هلته کې فنکاران، د فنکارانو کاروبار نور داسې نشته. کیسټې بند شوې، مخکې به نشتراباد کې څومره یو غوغا به وه، کیسټې پروګرامونه، ټول فنکاران په کورونو ناست دي فریاد کوي. ما خو د هغوی دپاره د آواز اوچت کو، زه خو دې خوا راغلم. خو کوشش مې هم دا دی چې زما د لاسه څه ښه کېږي د دې ټولو فنکارانو سره، څوک چې بېوسه دي نو انشاءالله زه به یې کوم. ضروري نه ده چې هغه زه دې په سکرین خلکو ته وښیم. خو صرف د امنیت خبره مې کړې ده. باقي زما نه مې په پاکستان پسې خبره کړې، پاکستان زما ملک دی، نه مې په خپلو مینوالو پسې، په خپلو پښتنو پسې نه. ځکه نن نازیه اقبال یم، د دغه پاکستان نه یم. ځکه نن نازیه اقبال یم، د دغه عوام نه یم.
سنگر اکټر دا چې عوام سپورټ نه کی کنه نو هغه نشي جوړېدی سنگر اکټر. صرف د خپل مشرانو نه مې دغه ګیله کړې ده، د جاوید د آی ډي کارډ او زما د بچو د سکول. د ماشومانو په باره کې تا مختي ووې او جاوید هم ووې، څه پلانونه لرئ؟ ته وایې ښه ملک ته م راوستل، ښه ژوندونه وله ورکوو، څه پلانونه ورته دي ذهن کې مو ته څه ایښي دي؟ ته وایې هنرمندان هم ترې نه جوړومه. یاره زما خو خپل چې شوقي که نه، زه خو دې فنډ ته خو چې کومه پوره زه ژوندی یم دا یو هم نه پرېږدم. دا موږ دومره لانجې کونجې ګورو را روان دی، د اوس نه نه دی 15 کال نه دغه لانجې دي کونجې دي، یو خبر وکړه بل خبر وکړه. زه غواړم زما بچي ښه ایجوکیټډ شي، ښه تعلیمونه وکړي، په خپل خوښه دې فیلډ ته یې نه پرېږدم چې کومه پورې زه ژوندی یم دې ته یې نه پرېږدم. ډاکټران جوړ شي، انجینران جوړ شي، جرنالست جوړ شي، په خپل خوښه چې څه کوي کوي. خو زما دا اراده ده چې مونږ تعلیم نه دی کړی، نن مونږ ساله خبره ما تعلیم نه دی کړی، خپل ځان درته یادوم. ما که تعلیم کړی وی، ما ښه ایجوکیټډ زه وی، نو نن ما خو به دا فن نه کول، یو ځای کې به مې خپل جاب به کول. د مشکلات او د مختلف قسمه ستونزې او دا قصې په هنر د نازیې دا اثر نه اچوي؟ ما خو د خپل هنر د دې خبرو لکه کمې چې د غیرت خبرې دي که نه، چې څنګه ما تاسو ته وویل چې یاره ما د خپل قام د لوڼو دپاره آواز اوچت کو، نو په هغې کې ما خپل هنر ته ځکه ونه کتل چې ما ته پته وه چې زما مینوال، زما پښتانه ما سره دومره مینه لري چې زما خبرې ته به غوږ ږدي، زما په مقصد به ځان پوهوي، هغوی به ما سره ودرېږي او ډېر را سره ولاړ دي. را روان دي څه پلانونه دي؟ څه نوي البمونه لري؟ لندن ته راغلي، دلته ژوند کې بچي دې ته وایې ښه تعلیمونه له م راوستل، نو هغه شیزونه خو مو شو، اوس دې څه مخکې څه را روان څه دي؟ ستاسو د دواړو څه پلانز دي؟ سندرې ریکارډ کوم، هم کار شروع دی، د خیر یو البم مې جوړ. څه نوي البمونه دې را روان دي؟ ډیوټ ما او جاوید فضا مصري ریکارډ کړي دي، هغه به ډېر زر د هغې ویډیو جوړه شي. خو بس ما خو وختي مو یو اوس هم چې نورې به د دې نه بعد صرف زما د فن په اړه خبرې وي، زما د خولې او زما ښې سندرې، هغه هم د هغه مینوالو دپاره، څوک چې زما اواز خوښوي، څوک زما عزت کوي، څوک اوري ما. جاوید دا دومره سختې در باندې تېرې شوې، اوس ته یې ژوند څه ښه دغه ته ستون شوی دی؟ دا ژوند څه ښه شوي دی د دغې قیسې نه پس؟ والله دې نه پس لږ مخکې هم ښه و، خو بس هغه توتو مې راځي که نه، نو اوس ورته زه ډېره ګزاره کوم. زه یم داسې نه چې بیا جنګ رانشي، بیا څه رانشي، دې بچو ته ګورو چې بچي راشي نو دې چارې ښه کورې آباد ماشومانو په مخ کې داسې څه خبره نه کوي، یا چې ماشومان ناست دي. ځکه چې مونږ وکتل که نه چې کله مونږ یو بل نه جدا شو او زه کور نه ووتم او دا ماشومان چې کوم جړه کوله، ما صرف دغه ماشومانو جړه، نو اوس مې قسم دی زه تا سره خبرې کوم، جړه زما په غوږونه کې اوازونه راته راځي. زه اکثر اوس دا سوچ کوم چې زه مې سټوډیو کې چېرته څوک هغه اوازونه راځي. خو ډېر سخت صحت و سلمان بھائی چې هغه ما کم تېره که، او زه دا وایم چې خدای دې هېڅ چاته ونه ښیي. او کم قیامت چې په ما تېر شو، نو دا یوه تورسرې، یوه ښځه، یوه مور محسوسولی شي، د چا نه چې بچي پیدا دي، د چا چې خاوند وي، د چا کور وي، نو دا یوه ښځه محسوسولی شي څه چې په ما تېر شو. زه هغه بیانول نه غواړم، خو صرف دا ویم چې الله دې د هیڅ چا جالې نه وراني، او زما بچي دي، زه دا نه غواړم چې زما بچي وجاړي او ما ته ووایي چې زما بابا څه شو. نازیې داسې څه امید شته په سفر مخکې تګلاره وګورئ؟ بلکل هم دغه امید مې شته، او د خپلو ټولو مینوالو نه مې هم دغه امید دی چې زما په دې خبرو به عمل کوي او زما په دې خبرو به یقین کوي، او انشاءالله دې نه بعد به زما مینوال هم داسې څه سوال څه خبره به نه کوي. ډېره مننه جاوید فضا، ډېره مننه ستا نازیې اقبال د BBC سټوډیو ته د راتګ. ډېره مننه خوشحال اوسئ. BBC ډېره مننه چې موږ یې دعوت کو راوغوښتلو. ډېره مننه.